د قبر نه اریدل د قبر د عذابونو نه اریدل د مؤمن نه خلا او به دا مسله زده کوي د کومې ورځې نه چې انسان مړ شي برابر خبره ده کدا په وبو کې پروتي کو بي وي سي کو ورې وسوځي یا که مرغاني وخري یا لیوانی وخري خو لیکن چې د کومې ورځې نه مړ شو د قیامت د دیتا د برزخ زندگی ویل کېږي بعض خلک هغه وایي چې کله یو څوک ور وسوځي یا یو بوویسي نو دا وایي چې په دې باندې د قبر عذاب نه دغه زندگی د برزخ زندگی وای او د قبر زندگی دی ته وای او به په دې قبر کې او د مرګ نه وروسته یو دوه امتحانونه زمونږ استاد سره روان دي او هغه له تیارې کول پکار دي د دې مثال څه دی لکه په دنیا کې یو معلم دی او استاد دی شاګردانو له پارچه جوړ کړی د امتحان لپاره او دې شاګردانو ته د درې ورځې امتحان نه مخکې وای شاګردانو دا سوال مې راوسته دي او جوابونه زده کوي ګوره خو تخپل سوالونه وروخي او که چیرته امتحان راځي یو شاګرد او دغه سوالونو کې او سوال دا غلط ولیکي غلط پرچه غلطه حل کی نو دا شاګرد وجلو دی بيخي په مدرسه کې د پرې خدلونه دي نو د قرانګي زمورونو زمونږ استاد یو دوه امتحانونه راځي یو امتحان د الله مخې ته دی چې رب العالمین موږ تاسو نه تاسو کوي خو لیکن بل امتحان دا غینه مخکې امتحان او ډیر سخت امتحان هغه په قبر کې دی چې په قبر کې د انسان نه تاسو کیږي او زمونږ دومره مشفق استاد دی مشفق نبی دی مهربان نبی دی چې موږ ته سوالونه راخودلې دي او جوابونه راخودلې دي حدیث د انس بن مالک وای ان العبد اذا وضع في قبره وای کله چې بندا په قبر کې کېښودل شي او دفن شي وتولى عنه اصحابه الارض روان شي ورونه روان شي بچی روان شي ملګری روان شي او دا په قبر کې ځان له پریوزي او بل روایت کې راغلي دي چې دا انسان د خلکو ته په خود کشر اوري چې مانه د خلک روان شو لاړ رانه او ځان له پرې خدام دلته وای په دغه ټیم کې اتاه ملکان دې مړي ته دوه ملائک راشي او د یو نوم نکیر دی او د بل نوم منکر دی او رسول الله فرمایي چې اسودان ازرقان تکي توري دي د دوه ملائکو سترګې مشني دي او دا بنده برا پاتې او د تبوي چې موږ نه تاسو نه کوو نیخ کېنه وای کله چې د عمل راکینې تاسو دی وکي چې مر ربک رب کې څوک دی نو کچیر په دنیا کې مؤمن تیر شوی مسلمانی قران او حدیث له وخت ورکلې په دې پويږي نو دا به وای چې رب الله زما رب الله دی ولیکن یو سړی او په دې دنیا کې باباګانو ته چغي والی هغه د را مدد شوی دی نو په دغه ټیم کې بدا سکی نو دا به وای شرف زما الله دی په دې کې بدا پاشي به ورته وای چې من نبیو نبی څوک دی پیغمبر دی څوک د يهودو نصاراو پیشنونه دي کول کنا د نبی صلی الله علیه وسلم شکل دی اختیار کړي او خسته ګیره دی و دنیا کې اکثر ځوانان دا ګیره خرولي او په دې حالت کې دا مړ شي او د قبر کې کینی او ملائکه تراشه ته پوښتنه کوي چې ستاسو نبی څوک دی نو چې دا وای چې زما نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی نو دا تعالی ګیره ولې خرولې ده چې ستاسو نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی په طریقې ولې نزي نو مؤمن انسان به وای چې زما نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی هو عبد الله ورسوله دا د الله بنده دی او د الله رسول دی دی بنده دا جواب بمبو کې مؤمن انسان او دریم به ورته وای چې دین دې سره دین دنیا کې د يهود او نصارو په قانون چلیدلې کنه د الله او د رسول په قانون چلیدلې دین دې کوم یو دی مسلمان انسان به وای چې زما دین اسلام دی بعض خلک وای دا سوالونه او جوابونه په دنیا کې زده کوي چې به ته په آخرت کې زده په قبر کې نه چې سړی د دې دنیا نه خو مؤمن تلې پاک مؤمن تلې دغه سوالونه او جوابونه ته الله خپل زده کوي په قبر کې